حاضرین ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کلام دی چې مخلوقاتو کې بهتر رسول الله دی. مخلوقاتو کې بهتر رسول الله دی، د تمام جهان رهبر رسول الله دی. پاک الله چې په دوستۍ باندې نیولای عظیم دوست د رب اکبر رسول الله دی، او د رب نوم سره په هر ځای کې نوم دی. د رب نوم سره په هر ځای کې نوم دی. خدای په در کې قریب تر رسول الله دی، او خپل ډیر دی هر طرف ته په جهان کې، خپل ډیر دی هر طرف ته په جهان کې، خو پکې اول نمبر رسول الله دی. او محبت د دوی ایمان له ضروری دی، محبت د دوی ایمان له ضروری دی. د کامل ایمان محور رسول الله دی، او موږ د دوی بشریت نه انکار نکړو، موږ د دوی بشریت نه انکار نکړو، خو بس افضل البشر رسول الله دی. بس رب نه دی نور په هر صفت موصوف دی، بس رب نه دی نور په هر صفت موصوف دی. قدرمند او نامور رسول الله دی، او چې سردار د فرشتو غلامی کړي، چې سردار د فرشتو غلامی کړي، خلق دومره معتبر رسول الله دی. او هغه خلقو ټکانا بس جهنم دی، هغه خلقو ټکانا بس جهنم دی، چې لچانه مرور رسول الله دی. او ګورې دلته نه تعلق ور سره جوړ کړي، ګورې دلته نه تعلق ور سره جوړ کړي. مددگار په لوی محشر رسول الله دی، او په طاهر باندې د رب مهرباني ده، په طاهر باندې د رب مهرباني ده، چې په ژبه اکثر رسول الله دی. بل کلام دی چې خوږ پیغمبر می بے مثال دی، نامور نبی دی. خوږ پیغمبر می بے مثال دی، نامور نبی دی. او تورو تیارو له بل مشال دی، نامور نبی دی. او حسن داسې عجیبه دی چې الله ستایلی، هر چا منلی جمال دی، نامور نبی دی. داسې صفت نشته چې رب ورله ورکړی نه دی، په هر یو وصف مالامال دی، نامور نبی دی. او داسې بل نشته بس د دې نه اندازه لګوئ، دیدار ورکړی ذوالجلال دی، نامور نبی دی. او د لولاک تاج د مزمل قبای ښکلي ښکاري، په اوږو خور د یاسین شال دی، نامور نبی دی. ترېنه یو میاشتې فاصله کې به دشمن یریدو، ترېنه یو میاشتې فاصله کې به دشمن یریدو. دومره یې ډېر روب او جلال دی، نامور نبی دی. او طاهر وای رب دې رانه خپل محبوب خوشحاله لري، چې دوی خوشحال وي رب خوشحال دی، نامور نبی دی. ډېره مننه.